ننګرهار کې د پرچاویو کچې په راټیټېدو سره عواید لوړ او پیرودونکي له 24 ساعته برېښنا څخه برخمن دي. د ننګرهار برېښنا حوزې رئیس مولوي جان محمد انقلابي د افغانستان برېښنا شرکت د نشراتو او عامه پوهاوي له امریت سره د ځانګړي مرکې پر مهال وویل دې ولایت کې په ترمیماتي او اصلاحاتي چارو کې د ګڼو پرمختګونو سربیره په دې وروستیو کې دې ولایت کې د ورښتونو له امله د اوبو کچې په ډېروالي سره د پرچاویو کچه راټیټه او د یاد ولایت اوسیدونکي له 24 ساعته برېښنا څخه برخمن دي. د برېښنا وضعیت په نسبت د نورو کلو ته الحمدلله سږ بیخي ښه ده او خصوصا چې دا 2-3 میاشتې کېږي چې موږ اوبه هم زیاتې سوي دي او برېښنا هم مکمله تقریبا چې موږ په دغه وخت کې 40 ساعته برق لرو. پرچاوي نه لرو چې اوس موږ ووایو چې موږ دغه فیډر کې پرچاوي ولرو. د ښاغلي انقلابي په وینا د ضایعاتو کموالي په برخه کې هڅې په ګړندۍ روانې دي چې تر دې دمه دا کچه 11 سلنو ته راټیټه شوې ده. همداراز نوموړي زیاته کړه د عوایدو پر وخت او منظم راټولولو په موخه د یادې حوزې په کچه د بېلابېلو برخو په ګډون یو کمیسیون رامنځته شوی چې د دې اقدام په پایله کې د پام وړ پرمختګ ترلاسه شوی دی. خلک دې ته حاضرېږي تر څو پورې هغه زاړه باقیات تصفیه کړي. نو یو وجه دغه هم ده چې موږ عواید ډېر کړي دي او ضایعات هم کم کړي دي. ضایعات تقریبا موږ دغه نن سبا وخت کې لرو 10 یا 11% ضایعات ته راټیټ سوي یو. نو انشاءالله بیا هم خواري کوو چې موږ عواید دې نه هم ډېر سي او ضایعات هم کم سي. د ننګرهار برېښنا حوزې رئیس د حوزو مسؤلینو لپاره د 6 ورځني سیمینار ترسره کېدو په اړه د افغانستان برېښنا شرکت له رهبرۍ څخه د مننې ترڅنګ زیاته کړه چې د یاد روزنیزې دورې په ترسره کېدو سره اوس مهال ډېر موردونه زده کړي او ستونزې په کاري برخه کې تر ډېره حل شوي دي.